أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شروع کوم د الله په نوم چې ډیر مهربانه او نهایت رحم کول والا دی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دا رسولان چې زمونږ د طرف نه انسانانو ته د نیغې لار خولو دپاره مقرر شول، مونږ دوی له یو د بل نه اوچتې مرتبې ورکړې. په هغوی کې څوک داسې وو چې الله ورسره په خپله خبرې وکړې او چا له په بل حیثیت لوړې مرتبې ورکړې، او په آخر کې عیسی د مریم زوی له روښانه نښې ورکړې او په پاک روح سره یې د هغه مدد وکړو. که الله غوښتلی نو دا کېدی نه شوه چې د دې رسولانو نه وروستو کومو خلکو روښانه نښې لیدلې وې هغوی په خپلو کې جنګ کړی وې، خو د الله طریقه دا نه وه چې هغه خلک په زور باندې د اختلاف کولو نه منې کړي. په دې وجه هغوی په خپلو کې اختلاف وکړو، بیا چا ایمان وروړو او چا د کفر لاره اختیار کړه. او که الله غوښتلی نو دوی به هیڅ چرې جنګ نه کولې، خو الله چې څه غواړي هغه کوي. خبره دا ده چې الله تعالی د انسانانو د هدایت لپاره په هر دور کې پیغمبران را لېږلي دي او د هر دور د ضرورت مطابق هغوی له مختلف خصوصیات ورکړي. هم اکه خصوصیات د هغوی د فضیلت باعث وو، خو همدغه څیز د هغوی د امت لپاره د فتنې وجه شوه. دا څنګه؟ یعنی هغوی څه پیغمبرانو له اهمیت ورکولو او څه اړو منل نه، بعضې منل او بعضو نه انکار وکړو. د دې وجې نه هغوی یو بل سره په اختلاف شول او دا اختلاف به دونه زیات شو چې جګړه به د جوړه شوه. که الله تعالی غوښتلی نو دوی په زبردستی د دې نه منې کولی شول، خو الله تعالی انسان په دې دنیا کې د امتحان دپاره را لېږلی دی. دې دپاره هغه ته د اختلاف کولو ازادي هم میلاو ده. الله تعالی چې څه غواړي نو کولی شي، هغه د خپلو ارادو نه هیڅوک هم نشي منې کولی. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. آیا هغه خلکو چې ایمان هم روړی دی، څه مال اسباب چې مونږ تاسو له درکړی دی د هغې نه خرچ وکئ مخکې د راتلو د هغه ورځې نه چې نه به پکې اغشتل خرڅول کیږي، نه به پکې دوستي په کار راځي او نه به پکې سفارش چلیږي، او ظالمان په اصل کې هم هغه کسان دي چې د کفر لار اختیاري. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هغه همیشه ژوندی ذات چې ټول کائنات دغه په اختیار کې دي، دغه نه بغیر بل خدای نشته، باغ نه پر کالی راځي او نه هغه له خوب ورځي. په ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي ټول د هغه دي. څوک د هغه کس چې هغه ته د هغه د اجازت نه بغیر سفارش وکړي؟ څه چې د خلکو په وړاندې دي هغه هم ورته معلوم دي، او څه چې د خلکو نه پناه دي د هغې نه هم خبر دی، او د هغه د علم نه هیڅ څیز د مخلوق په عقل کې نشي راتلی سوا د دې نه چې هغه په خپله د څه څیز علم هغوی له ورکول غواړي. د هغه حکومت په ځمکه او په اسمانونو باندې خور دی او د دې دواړو په ساتنه هغه نه ستړي کیږي، بس هغه یو اوجد ذات او لوی شان والا دی. آیات الکرسی دا آیت د قرآن پاک عظیم ترین آیت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابی ابن کعب نه تپوس وکړو چې د قرآن کریم ټولو کې عظیم آیت کم دی؟ نو هغه جواب ورکړو چې آیت الکرسی. نو رسول الله سلام او فرمایل چې ابو المنذر تا ته علم مبارک شه. مطلب دا دی چې څوک د دې خبرې نه خبر وي چې آیت الکرسی د قرآن پاک یو عظیم آیت دی نو هغه د علم په شانته نعمت لري. آیت الکرسی د رسل څه ده؟ د الله تعالی یو تعارف چې هغه هستی څه ده او زمونږ هغه سره څنګه تعلق پکار دی. په دې آیت کې ټولو کې مخکې فرمایلی دي چې د هغه نه علاوه بل اله نشته، هغه یوازې معبود دی، د هغه نه علاوه بل د عبادت لایق څوک نشته، هغه د همیشه نه ژوندی دی او همیشه به ژوندی وي.
هغه د همیشه نه قائم دی او تمام کائنات قائم کړی دی او ساتل دی، نه هغه د کیږي او نه په هغه پر کالی راځي. د دې په مقابله کې بل هیڅ شی داسې نشته. عام مخلوقاتو کې چې مونږ وګورو نو انسان ټولو کې افضل مخلوق دی، ولقد کرمنا بني آدم، خو د هغه د کار کولو هم یو حد دی. هغې نه پسته هغه ستړی شي او ویښ نشي پاتې کېدی، خو الله تعالی نو د کیږي بلکې هغه غنودګي کې هم نزي او دغه هم دا صفت هغه د نور ټول مخلوقاتو نه افضل کوي. دا یو دلیل دی چې معبود ماغه کې دی شي چې د چا د خوب کول ضرورت نه وي، ولې چې که بنده غله خپل حاجت یوسي او دعا یوسي او معبود دوی یعنی ورکول والا کو دوی نو هغه معبود نشي کېده. د لپاره الله تعالی یو دی او ماغه د عبادت لایق دی. هغه نو د کیږي او نه غافل کیږي. داغه نه علاوه چې نور هر چا نه خلق سوال کوي نو هغه په خپل کمزوري او د مدد محتاج دي او د هغه طرف ته رجوع کول هم په حقیقت کې شرک دی. بیا ویل دي چې په ځمکه او اسمان کې چې هر څه دي نو داغه دي. که خپل ځان ته مونږ وګورو نو مونږ د محدود څخه سيزونو مالکان یو. که ذاتی سطح باندې وګورو او که حکومتي سطح باندې، حکومت ته چې وګورو نو د هغه یو خاص دایره کار دی، حتی چې د لوی لوی سپر پاورز هم سرحدونه دي. خو الله تعالی د ځمکې د یو خاص حصے نه بلکې د پوره ځمکې او صرف د ځمکې نه د پوره اسمان او چې څه په دې کائنات کې دي دا هغه هر څه مالک دی. هغه مخلوق چې موږ ته خبر یو او هغه هم چې موږ ته خبر نه یو، هغه یو داسې عظیمه هستی ده، یو داسې لوی رب دی چې څوک دی هغه کس چې هغه ته دغه د اجازت نه بغیر سفارش وکړي. د قیامت په ورځ به سفارش کیږي خو د هغه په اجازت. که دغه اجازت نه وي نو څوک به هم د چا سفارش نشي کولی. دا ګڼل دا ګمان کول چې موږ په دنیا کې هر څه غلط کار کوو نو د ورځ په قیامت به د چا لمن ونیسو دغه په سفارش به موږ جنت ته لاړ شو، نو دا ممکن نه ده. د الله تعالی د اجازت نه بغیر به څوک هم د چا سفارش نشي کولی او الله تعالی به د چا د پاره سفارش مني؟ د هغه بنده د پاره به اجازت کوي چې څوک د دې لایق وي. څه چې د خلکو په وړاندې دي هغه هم ورته معلوم دي او څه چې د خلکو نه پناه دي دا غي نه هم خبر دی. مونږ انسانانو نه زړې خبرې هېرې وي او مستقبل کې چې څه کیږي دا غي خو علم بالکل نه لرو. الله تعالی ته زمونږ د دې ژوند او د آخرت نه پس ته زمونږ د ټکانې هر څه معلوم دي. دا علم داغه نه علاوه بل چا سره نشته او داغه د علم نه هیڅ د مخلوق په عقل کې نشي راتلی سوا د دینه چې هغه په خپل د سسیز علم هغه له ورکول غواړي. یعنی د انسان علم ډیر محدود دی او انسانانو سره چې په علم کې سدي هغه هم د الله تعالی ورکړی شوی علم دی. د انسان خپل هیڅ علم او هیڅ کمال نشته. د الله تعالی حکومت په ځمکه او په اسمان باندې خور دی. هغه صرف د دې سيزونو مالک نه دی بلکې د دې اقتدار ساتونکو او حفاظت کولو والا دی او د دې سيزونو حکومت او حفاظت هغه نستړی کوي. وهو العلی العظیم، بس صرف الله تعالی یو زبرګ هستی ده. ټول لوی هم داغه د پاره ده او زموږ لایق کار څه دی چې د هغه لوی ته په حقيقي مانو کې ټیټ شو. د زړه او د عمل سره د ایمان تقاضا څه ده؟ دا چې موږ د زړه او د مزغو سره هغه ته ټیټ شو او د اطاعت تقاضا څه ده؟ دا چې موږ په هر عمل کې داغه پر رضا چلو چې ترسو پورې زمونږ په زړه کې د الله سبحانه و تعالی لوی ځای وننسي، نو تر هغه پورې به زمونږ د زړه نه د غیر الله یره نزي، د شرک جړې به نه کټ کیږي. موږ ټول له پکار ده چې د الله تعالی لوی او پیژنو او صرف د علم حد پورې نه بلکې د زړه نه هغه لوی وګړو چې بیا موږ د هغه په هر حکم په اسانه سره عمل کولی شو. دلته د آیت الکرسی زیات تفصیل نشي کېده خو کیسټ موجود دی کم کې چې یو طرف ته د آیت الکرسی تفصیل دی او بل طرف ته د هغه تلاوت ریپیټډلی ریکارډ کړي دي. ډیر خلک د جناتو نه یریږي یا توهمات کوي یا ماشومان یریږي، نو هغه کد پکور کې داسې کیسټس ولګي نو التبه جنات نه ساريږي ان شاء الله. لا اکراه فی الدین، د دین په معاملې کې سزور زبردستی نشته. دین خو د ایمان وروړو نه شروع کیږي او ایمان د زړه د عمل نوم دی چې ترسو د بنده زړه نه مني نو ایمان څنګه صرف زبانی اقرار او اظهار نه ایمان نشي مکملې دي او د زړه په معاملې کې په چازور زبردستی نشي کېده. عام طور باندې خلک د دې آیت غلط مطلب راوباسي چې یو بنده مسلمان شي په خله د ایمان اقرار وکي او د زړه نه وایي چې ما په الله تعالی ایمان وروړ دي، خو بیا د الله تعالی احکام باندې عمل نه کوي او وایي
چې دین کې زبردستی نشته، جبر نشته، چې زړه مني نو هغه کار وکړو او چې نه مني نو نه وکړو. د دې آیت دا مطلب نه دی. د دې آیت دا مطلب دی چې په زبردستی به څوک مسلمانوي نه. مونږ په دې چانه مجبور کړي چې د اسلام په دایره کې شو. خو چې یو ځل چې ایمان وروړو او اظهار وکړو نو بیا دا ضروری شو چې د هغه نسه تقاضې کیږي نو هغه به پوره کوي. د کم سیز د اطاعت چې حکم دی اب منی او چې سیز نه منی کړی وي نو اب نه کوي. اوس به خپل مرزي نه کوي بلکې د الله رب العزت پر رضا به چلیږي. څنګه چې حضرت ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی او فرمایل اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، چې اسلام قبول کا او خپل ذات ما ته حواله کا. نو اوی فرمایل چې ما خپل ذات رب العالمین ته حواله کو. زما په ذات، زما په شوق، زما په دلچسپیانو، زما په ظاهر او باطن په هر سیز به د الله تعالی حکم چلیږي. قد تبین الرشد من الغی، صحیح خبره د غلطو خیالاتو نه جدا چاڼ کړي شوی پرتی دي. اوس چې چا د طاغوت نه انکار وکړو او په الله ایمان وروړو نو هغه یو داسې مضبوطه ذریعہ راټینګ کړه چې هیڅ چره ماتېدونکې نه ده. او الله چې دې سهاره راټینګ کړي ده هر څه اورېدو والا او په هر څه پوهې دی. یعنی چې څوک بنده په الله تعالی ایمان وروړي داغه په ذات توکل کوي نو هغه په یو محفوظ حصار، یو محفوظه کلا کې شي. کم خلک چې ایمان وروړي دا هوی مرستيال او مددگار الله دی او هغه هوی د تیرونه رڼا ته راوباسي. او کم خلک چې د کفر په لار روان شوي دي د هغوی مرګري او مددګاران طاغوتان دي او هغه هغوی د رڼا نه تیرو ته راکاږي. دوی هور ته تلونکي خلک دي چې هلته به همیشه اوسي. طاغوت څه شی دی؟ د طاغوت لفظ د طغیاني نه وته دی، یعنی یو سرکشه نامنونکې قوت. هر سرکش طاقت کم چې انسان د الله تعالی د اطاعت نه منې کوي، د الله تعالی د اطاعت لپاره ضروری ده چې انسان د داسې ټولو نامنونکو او سرکشه طاقتونو نه انکار وکړي کم چې د رب د اطاعت په لار کې یو بند، یو رکاوټ وي. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. اوس دلته یو واقعه بیان کیږي چې کم مونږ ته خی چې کم یو دلیل دی چې الله تعالی د ایمان والا خلکو څنګه مرګري وي، څنګه الله تعالی خلک د تیرونه رڼا ته راوباسي. او چې کم خلک کفر کوي او د انکار په لارو کې زوراوري کوي نو څنګه هغه په تیرو کې ګډوډ شي. کله هغه په مخ کې سونه هم دلایل پیش کړي شي. وی فرمایل آیته د هغه سړي په حال باندې غور نه کړي چې د ابراهیم سره جګړه کړې و. جګړه په دې خبره و چې د ابراهیم رب څوک دی او په دې وجه و چې هغه سړي ته الله حکومت ورکړي وو، یعنی هغه یو لوی سړی وو او تکبر کې مبتلا وو. په کم وخت کې چې ورته ابراهیم وویل چې زما رب هغه دی چې د هغه په اختیار کې ژوند او مرګ دی، نو هغه جواب ورکړو چې ژوند او مرګ زما په اختیار کې دی، ځان چې خدای ګڼلو. ویل کېږي چې دې دپاره هغه داسې کار وکړو چې د جیل خانې نه دوه سړي راوغوښتل، یو یې مړ کړو او یو یې ژوندی پرېښودو او ویل چې وګورئ زه یم که نه ژوند ورکولو والا او مړ کولو والا. ابراهیم ورته وویل چې ښه الله نور د مشرق نه راخېږي، ته د مغرب د طرف نه راوخېږه. فبهت الذي کفر. د دې خبرې په اورېدو سره هغه حق منکره سړی حیران پاتې شو، یعنی لاجواب پاتې شو. د دلیل په مقابله کې هیڅ څیز رونړې شو. ولې چې په تیرو کې وو نو ځکه هدایت ورته ملاو نشو، دوباره په خپل ضد شو او په کفر پوخ ولاړ پاتې شو. دې دپاره الله تعالی فرمایي والله لا يهدي القوم الظالمين. خو الله ظالمانو ته سمه نیغه لار نه ښیي. څوک چې په خپله په ځان ظلم کوي حقیقت مخې ته وګوري او دروغ یې وګڼي. یا د مثال په طور هغه سړي ته وګوره چې په یو داسې کلي باندې تیر شو. مفسرین وایي چې دې نه مراد حضرت عزیر دی چې په خپلو چتونو باندې پړ مخې پروت و. هغه وویل دا د دې کلي خلک چې کم هلاک شوي دي دوی له به الله دوباره ژوند څنګه ورکوي. نو په دې خبره الله دغه روح قبض کړو او هغه د 100 کالو پورې مړ پروت و. بیا الله هغه دوباره را ژوندی کړو او تپوس یې وکړو چې وایا څومره موده مړ پروت وې. هغه وویل چې یوه ورځ یا د ورځ څه حصه یعنی 100 غنټې به پروتم. دې نه پته لګي چې د مرګ نه پس د انسان د وخت احساس ختم شي. الله ورته فرمایل چې په تا باندې دې حالت کې 100 کال تیر شوي دي. اوس دې لږ
د خپل خوراک او اوبو ته وګوره چې پکې لږ تغیر هم نه دی راغلی او دا چې مونږ څه وکړه د پاره د دې چې تا خلکو د پاره نشانی کو. بل طرف ته لږ شان هغه خپل خر ته د هم وګوره چې دا ټکو سره روز شوی دی او دا کار مونږ د دې د پاره وکړو، یعنی دا څه ولې وکړل چې خوراک او اوبه چې وي هغه باسي نشوي او بل طرف ته خرچ دی هغه مړ او ختم شوی دی. چې تا د خلکو د پاره یو نمونه جوړول غواړو، بیا ګوره چې دا ډوکو دا پنجره مونږ څنګه راوچتو او غوخه پوسټه کې ورته څنګه وروغندو. دغه شان چې حقیقت ورته بالکل ښکاره شو نو ویل چې زه پوهیږم چې الله په هر څه باندې قدرت لري. د انسانانو په ژوند کې داسې واقع کله راشي چې هغه په شک کې شي چې څنګه به مونږ د مرګ نه پس ژوند کیږو، قیامت به څنګه وي، حساب کتاب به څنګه وي، عملنامه به څنګه تللی شي. دا ټول حقایق چې د غیب سره تعلق دی، بعض وخت د انسان په زړه کې د دې متعلق شک راشي چې د کم بنده په زړه کې د هدایت طلب وي نو الله تعالی ورته صدا سه نشانی وخی چې هغه ته د خپل سوالونو جواب ملو شي. داسې بنده چې د نشانیانو نه په الله تعالی ایمان وروړي او ټول حقیقتونه ومني نو هغه ته هدایت ملو شي. او چې څوک دلایل وګوري او بیا هم ایمان وروړي نو داغه په زړه مهر لګول شي. او هغه واقع هم یاد لره کله چې ابراهیم ویلی و چې ای زما رب ما ته اوخایا ته مړی څنګه ژوند کې. الله ورته فرمایل ولی ته ایمان نه لري؟ هغه ارزو کړو چې ایمان لرم خو د زړه اطمینان مې پکار دی. نو دین څه معلومیږي چې ایمان هم زیاتیږي را زیاتیږي او مختلف سيزونه ایمان نور هم مضبوطي. یعنی ایمان شته خو د زړه اطمینان چې کم ایمان کې نور هم پختګي راولي هغه درکار دی. الله فرمایل چې خدا ته څلور مرغۍ راونیسه او هغه د ځان سره بلد کا، بیا دا هوی یو حصہ په یو غر باندې کېږده، بیا ورته आवाज وکا نو په منډه به استخوال راشي. خپويشه چې الله غالب اختیار والا او حکمت والا دی. څنګه چې دا مارغان استا په وینا تعالی راغله نو مخلوق خټول د الله دی چې کوم ورځ الله غي روغ وړي نو هغه په منډه راځي، په یو आवाज به غي پاسي، په یو आवाज به جمع شي. الله تعالی ته دې کې هیڅ مشکل نشته. ته یو څو مارغان ځان سره عادت کې نو هغه ستا په وینا تعالی رامنډه کی نو دا مخلوق خټول د الله دی نو د هغه په وینا به ولې په منډه ناراضي. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کم خلک چې خپل مال د الله په لار کې لګي د هغوی د خرج مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکرل شي او دا غینه ووږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانې وي. د غشان الله چې د چا عمل زیاتول غواړي هغه زیاتي. الله فراخ دسته هم دی او په هر څه پوي هم دی. دلته د یو مثال په ذریعہ انسان پوي کړی دی چې کله ته د الله په لار کې مال خرج کړي نو هغه څنګه ډیر شي. یو حدیث کې راځي چې کله انسان د الله تعالی په لار کې خرج کوي نو هغه ورله زیاتي، څنګه چې تخپل ساروي پاله. حتی چې یو لقمه انسان د الله تعالی په لار کې ورکي نو هغه دون ډیر شي لکه د احد غر. دې ذاته دولې یو مثال سره تشبیه ورکړی دا څنګه چې بنده یو دانه پزمکه کې واچي نو بظاهر هغه ضایع شي، په تیرې کې چرته روکشي. کم سیز چې په خاورو کې لاړ شي نو هغه مونږ ته ختم معلومیږي، خو هغه ختميږي نه بلکې بیا دوباره بهر راوځي. او څنګه چې د یوې دانې نه ووږي راوځي او هر یوې کې سل دانې وي نو یو د رسل وسوشي. نو اے خلکو چې کله تاسو خپل مال د الله په لار کې ورکوي نو یقین وکړئ چې هغه 1 روپۍ یا 1 درهم نه 200 چنده نفع پای د الله لره. دنیا کې یو ځای یو بانک داسې نشته چې چیرته به څوک پیسې ولګي نو هغه به و چنده ملاويږي. اسه خدای الله تعالی فضل او کرم دی چې د یوې نیکه 10 چنده اجر ورکړي. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چې چا یو نیکی روړه دغه د پاره 10 نیکه دي. خو سنې کارونه داسې دي چې د هغه اجر 10 نه بلکې 200 پورې ورسي او بعضو احادیثونه د 200 نه هم زیات اجر پته لګي. د مشکات یو حدیث دی رسول الله سلام فرمای
چې چا د الله په لار کې سسیس خرج کړو او خاص کر چې څوک فی سبیل الله جهاد کوي نو د 1 درهم په بدله کې 100 درهم ثواب دی، او چې څوک په خپل جهاد لاړو او ورسره مال هم خرج کو نو اغلبه په بدله کې 100,000 ثواب ملاويږي. یعنی چې څوک مال سره خپل ځان هم د الله تعالی په لار کې ولګي نو اجر سوچند ډیر شي. اوس دلته لفظ فی سبیل الله استعمال شوی دی، دا ډیر جامع لفظ دی. فی سبیل الله مطلب دی د الله په لار کې. د الله د لار نه مراد صرف جنگ او قتال نه دی، بلکې د الله د لار نه مراد هر هغه کار چې کوم د الله د دین د ترقۍ لپاره وي، که هغه د تعلیم کار دی او که د تبلیغ، که د انسانانو د ښېګړې لار ده او که د فی سبیل الله جنگ د قتال لار ده، یعنی د هغه مختلف درجې دي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې د دې دون ډیر ثواب ولده. عام نیکی خلص چنده او یا چنده یا سل چنده ثواب لري، نو دا 200 چنده ولې کیږي؟ دا سه چې مونږ کله د الله د دین په لار کې مال خرج کو نو دې سره د الله دین خوريږي، ترقی کوي. چې خلکو ته حقيقي دین ورسي نو د هغه زړه خوشاله او مطمئن شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، زړه د الله د ذکر سره مطمئن شي. خلک د گمراهی، د ګډوډېدو او د پریشانی نه په امان کې شي. ژوند پر مفید کارونو کې تیری. مثال په تور تاسو یو کتاب لیکئ یا چپواو کوي یا په چپواولو کې څه پیسې ولګوي، نو نتیجه یې څه شو چې 200 خلک به وي. اوس چې تاسو کم 1 درهم خرج کړو نو د هغه ښېګړه 200 خلکو پورې ورسېده او شاید د دې نه هم زیاته. مثلا یو اوګي بنده باندې روټه خورول هم د جنت ته د تلو باعث کیږي. دا غي خپل ثواب دی، دا غي خپل ضرورت دی. خو د دې په مقابله کې چې تاسو د دین د تعلیم په لار کې مال خرج کړئ نو نتیجه یې څه شوه؟ صرف تاسو یو اوګي له خوراک نه ورکوي، بلکې سل نه 200 او زرګونو خلکو نور ته هم پته ولګي چې د اوګي کس خیال ساتل دي. نو اوس نتیجه یې څه شوه؟ یو خدا و چې تاسو په خپل خوراک ورکړی وي او بس کار ختم، او بل طرف ته دا چې تاسو نور خلکو ته هم ترغیب وکړو. قرآن پاک کې ویلي دي چې ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، چې دوی مسکین له د خوراک ورکولو ترغیب نه ورکوي. نو د الله کلام او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث سره ترغیب ورکول هم دغه سم ترغیب دی. نو کم خلک چې په خپل نیکی کوي او بل ته د نیکی نصیحت نه کوي نو هغه خو نیمګړی نیکی ده. زموږ دین غواړي چې موږ د صرف په خپل نیکی نه کوو بلکې خپل وړاندې رستو د هم نظر ساتو او خلک د ځان سره په نیکی کې شامل وو، چې په نیکی کې د خپل صرف منډه نه وو بلکې نور خلک د هم ځان سره کو. د دې فیض او اثر بیا په ټوله معاشره کې خوريږي، د هر قسمه خوشحالي، رحمت او برکت خوريږي. خلک د حرامو نه بچ کیږي، حلال کارونه او روزګار کوي. د دې وجه نه چې څوک فی سبیل الله یعنی د الله د دین په لار کې مال خرج کوي نو یو پکې 200 چنده زیاتیږي، او صرف 200 نه، والله یضاعف لمن یشاء، الله زیاتی چې چاله غواړي. الله تعالی ته علم دی چې د یو بنده د 1 روپیا خرج کولو اجر کم زی ته ورسېدو، سونه خلکو ته فائدہ اوچته کړه. تاسو به دا هم کتلی وي چې یو کتاب خلک په یو زمانه کې صرف نه وي بلکې په ډیرو وختونو او نسلونو کې هغه ویل کیږي. یا یو کیسټ چې تیار کړی شي نو هغه صرف یو کس نه اوري بلکې زرګونه خلکو ته ورسي. یو د ریډیو پروګرام یا د ټي وي پروګرام چې چلی نو هغه کې چې څه د خیر خبره وي نو پوره دنیا پورې رسی. پته نشته چې څوک په کم ځای کې اوري، د چا په زړه کې د دینه د کمی نیکه جذبه راوچتیږي، څوک په اوخ کې بهي کاغه د خیر خبره وي. نو والله یضاعف لمن یشاء، الله ذاتی چې چاله غواړي. بیا دغه سي بل سیز چې د مال خرج کول والا کې چې سونه اخلاص وي، چې سونه د هغه نیت د الله تعالی لپاره خالص وي، هغه عمره به دغه اجر زیات وي. والله واسع علیم، الله فراخ دسته هم دی او په هر څه پوی هم دی، دغه په خزانه کې کمی نه راځي. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، کم خلک چې خپل مال د الله په لار کې خرج کوي او بیا د خرج نه وروسته احسان نسباتي او ضرر نه ور رسي، د هغوی بدله د خپل رب سره ده. خرج داسې کوي
چې خلاسه ورکی نو ګس لاسته پته نه لګي، دا سه ورکی چې بیا هیر کی، څنګه چې وای کنه چې نیکی او کوي او کوئی ته واچوي اچا ته د پته اون لګي، هغه اجر د الله تعالی سره دی، او دا اډو پته نشته چاته چې هغه اجر سونه ډیر دی. خو چې کله الله تعالی سره د انسان ملاقات وشي نو هغه ته پته ولګي چې الله تعالی د هغه د یو وړې نیکه سونه ډیر قدر کړی دی او هغه سونه ډیر کړی دی، او دا وی د پاره د یری او د غم هیڅ موقع نشته. یو نیکه خوږه خبره کول او په بے مناسبه خبره باندې سترګې پټول د هغه خیرات نه بهتره دي چې په هغه پسې څه تکلیف او ضرر وي. او که بنده ورکړه کوي او ورسره چاله خفغان ورکي نو دا غي نه ورکول زیات خدي، بس خوږه خبره دی وکي، ځکه چې الله تعالی دا غواړي چې خلک دې داسې کار کوي چې نور خلک خوشاله شي، او داسې کار دې نه کوي چې د هغه مخلوق په خپه شي یا تکلیف کې شي. خو افسوس دا دی چې مونږ نه دا خبره هیروي، مونږ مونږ کو صدقه او خیرات کو، حج او عمره ادا کو، خو د بل بنده زړه ساتل نه راځي. کومګه کې دا نیکی پیدا شي نو زمونږ نور نیکی به هم محفوظ شي. ګنې چې بنده مال خرج کوي خو بل کس خفه کوي نو د نیکی اجر ضایع شي. یو نیکه خوږه خبره کول او په بې مناسبه خبره باندې سترګې پټول د هغه خیرات نه بهتره دي چې په هغه پسې څه تکلیف او ضرر وي. الله به حاجت دی او صبر د هغه صفت دی. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ای هغه کسانو چې ایمان امروړه دي خپل صدقې په احسان زباتلو او په تکلیف ورکولو سره د هغه سړي په شان م بربادوي چې هغه خپل مال صرف خلکو ته د خودنه لپاره خرج کوي او نه په الله ایمان لري او نه په آخرت. د هغه د خرج مثال داسې دی لکه یو خوین ګټ وو، د پاسه په د خاورې یو مخ پروت وو، کله چې تیز باران وشو نو ټوله خاوره یې یوړه او صفا ګټ پاتې شو. یعنی چې کم خلک د نمایش لپاره نیکی کوي نو د هغه د نیکی اصلیت داسې شي لکه چې یو خوین کاڼی وي غټه ګټه وي او په هغه وختي طور خاوره پرته وي، دا خاوره سوي وختي او ظاهري نیکی چې اوس باران راشي نو د کاڼي نه خاوره وینځي او کاڼي په وینځلو په خپل زوړ اصلیت کې راشي او ښکار شي. بالکل دغه سه څنګه چې څوک خلک ظاهري نیکی کوي د نمایش صدقه ادا کوي نو د هغوی عمل سره د هغوی حقیقت نه بدلیږي، نه عاقبت بدلیږي او نه اجر کې څه فائدہ وي. هغوی نه په خپل بدلیږي نه زړه نرمیږي او نه د هغوی د ذات نه چاته خیر ملاويږي څنګه چې د کاڼي نه خیر نه ملاويږي. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، دا څه خلک چې په خپل خیال کې د خیرات په ذریعہ کوم نیکی ګټي دا غینه باورله هیڅ په لاس ور نشي او کافرانو ته نه غلار خول د الله طریقه نه ده. د دې برخلاف کم خلک چې خپل مال صرف د الله د رضا حاصلولو لپاره په کلک او په ډاډه زړه خرج کوي، یعنی هغه زړه نه ورکوټي کوي چې وای ولې مې ورکړل او دومره مې ولې ورکړل، یعنی خپ اطمینان او د تسلی سره خرج کوي. ورکړه نه رستو پښیمانه نه وي. دا هوی د خرج مثال دا څه دی لکه چې په اوچت ځای باندې یو باغ وي، که تیز باران په وشي نو دوه چنده میوه وکي. یعنی تاسو به کتلی وي چې اوچت ځایونه لکه د غرونو علاقو کې چې کم سرسبز وي په هغه کې زبردست میوه کیږي، الته بارانونه هم اکثر وشي او که تیز باران په اونشي نو نری پشم ورلهم کافی وي. تاسو چې څه کوي په هغه د الله نظر دی، یعنی د اخلاص ورکړه ډیره په تیزه زیاتیږي لکه څنګه چې په اوچتو علاقو کې پیداوار خوريږي. ایا ود احدکم، آیا په تاسو کې څوک خوخی چې د هغه یو تکشین باغ وي د نهرونو په اوبو خمور د کجورو د انګورو او د هر قسم میوونه ډک او ان په داسې وخت کې د هوا په یو تیز بړبو کې اوسوځي چې د پخپل بوډاوي او واړه ماشومان بچي لا د کار نه وي. دغه شان الله تاسو ته خپل خبره بیانوي د دې لپاره چې تاسو غور فکر وکړئ. دا مثال د کم بند ورکړی دی؟ دا د هغه کس مثال دی چې کم نیکی د دکاوي د پاره کوي خو اصل کې هغه نیکی نه وي. د قیامت په ورځ به دا بنده چې د الله په دربار کې خپل اجر وګوري نو هیڅ بنوي
هغه ځای داسې دی چې انسان ته به د خپل اعمالو د اجر ضرورت وي، خو به د دنیا کې د شهرت لپاره نیکی کړې وي او د هغې اجر به ورته هم د دنیا کې ملاو شوی وي، نو په هغه جهان کې د هغه دپاره هیڅ نشته. د بوډاوالي مثال ورکړی دی چې څنګه په بوډاوالي کې انسان دوباره هیڅ نشي کولی، دغسې د آخرت په ورځ به انسان هیڅ نشي کولی. هغه خو به د جزا وخت وي، د عمل وخت به تیر وي. یا ایها الذین آمنو، ای هغه خلکو چې ایمان امروړی دی، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کم مال چې تاسو ګټلی دی او څه چې مونږ ستاسو دپاره د ځمکې نه راویستلی دي، د هغې نه هغه ښه مال د خدای په لار کې خرج کړئ. الله له ورکې لګی نو ګټیه شی به ورکې، یعنی چې یو انسان بل انسان له څه ورکوي یا د نیکۍ په لار کې څه لګوي، نو دا د هغه په هغه انسان څه احسان نه دی، بلکې دله خو د هغه شکر گزارېدل پکار دي چې هغه ورله د نیکي یو موقع ورکړه. مثلا تاسو د صدقه کول غواړئ او تاسو ته بندنه ملاویږي، نو چاله به یې ورکوئ. نو ولې دا هم د یو پریشانۍ خبره نه ده چې تاسو ته د نیکۍ موقع نه ملاویږي، او چې بیا درته ملاو شي نو تاسو یو ګټیه شی ورکئ او ناشکري وکئ. او بل دا چې تاسو هغه له نه الله له ورکوئ، ځکه چې تاسو به د بندنه اجر نه الی بلکې د الله نه به اجر ملاویږي. نو الله له ورکولو له به ګټیه څیز راوباسئ، داسې نه چې د خدای په لار کې د ورکولو دپاره د خراب نه خراب څیز د کتلو کوشش شروع کړئ، ځکه که چېرې هم دغه څیز تاسو له څوک درکوي نو تاسو به یې هیڅ چېرې قبول نه کوئ، یعنی کم څیز چې تاسو ځان له نه خوښوئ هغه نورو له ورکوئ. ما سوا د دې نه چې په پټو سترګو یې قبول کړئ، سپوی شئ چې الله بې احتیاجه دی او د ښه صفتونو مالک دی. شیطان تاسو د نیستي نه یری او د شرمناکو کارونو کولو لمسون درته کوي، ویأمرکم بالفحشاء، خو الله تاسو ته د خپل طرف نه د بخنې او د فضل امید درکوي. الله ډیر فراخ دسته او پوه دی، چاته چې وغواړي هغه له حکمت ورکوي، او چاته چې حکمت ملو شو هغه ته په حقیقت کې لوی دولت ملو شو. د دې خبرو نه صرف هغه خلک سبق اخلي څوک چې عقلمند وي، دانشمند وي، اولو الالباب وي. حقیقت دا دی چې کله انسان د الله په لار کې څه ورکوي نو زړه ورکوټ شي، او دا څه ولې کیږي؟ دا د شیطان د وسوسو د وجې نه کیږي. هغه یکدم چاک شي چې الله دا سړی خو نیکی ته لاس اچي، زه به یې دې ته نه پرېږدم. هغه په بنده د ښي لاس، د ګس لاس، د مخې او د رستو نه راځي چې په هره طریقه یې راګیر کی، چې څه طریقې سره دې کار اونه کړی شي. کله ورله په زړه کې یوه وسوسه اچي، کله بله یره چې دا بنده دی د نیکۍ دا کار اونه کی. اوس څه وشي چې انسان د نیکۍ په لار کې خرچ نه کوي نو مال ورسره جمع کیږي، نو چرته نه چرته خو به انسان مال خرچ کوي کنه، بس بیا شیطان راشي هغه ته غلط لارې ښیي، په حرام کارونو باندې د خرچ کولو شوق ورکې پیدا کوي. وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، تاسو چې هر څه خرچ کړی وي او هر څه منختم چې منلی وي الله دا غي نه خبر دی. یعنی بندیانو ته پته وی او کنه، خو هغه ته ضرور پته وی چې زما بنده چرته څه وکړه، او د ظالمانو هیڅوک مددگار نشته. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. که خپل صدقې په ښکاره ورکوي، یعنی که په ښکارم ورکې بعضې وخت د ریاکارۍ نیت سره نه، خو صرف د دې دپاره چې بل ته هم شوق وشي نو دا هم ښه ده. خو که پټ په پرده کې حاجتمند له ورکې نو دا ستا په حق کې زیاته بهتره ده. علماء کرام دا وایي چې زکات په ښکاره ورکوي چې بل څوک یې وګوري نو هغوی ته یاد دهاني وشي، چې کله د الله د دین په لاره کې ورکړی شي نو هم یې خیلی شي، ځکه چې هغه براه راست په چا انسان احسان نه وي. خو که چا محتاج له ورکول وي او څه نه چې د چا په عزت نفس باندې حرف راځي نو بیا پټ ورکول زیات بهتر دی. ستاسو ډېرې بدۍ په دې طریقې ختمیږي، صدقه بدی ختمی. یو بل حدیث کې راځي چې صدقه د الله تعالی غضب یخ کی، خاص طور باندې هغه یو چې کم پټ وي او ښی لاسې ورکوي او ګس لاسته پته نه لګي.
او تاسو چې څه کوئ الله د هغې نه په هر حال کې خبر دی. والله بما تعملون خبیر. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته د هدایت کولو ذمہواری پتا نه ده. هدایت خو چې الله چاته غواړي هغه لې ورکوي. او د خیر په لار کې چې څه مال تاسو خرج کوئ هغه تاسو لپاره بهتر دی. یعنی چې څه ته ورکې اومستا فائدہ ده پکې. اخر تاسو خو هم د دې لپاره خرج کوئ چې د الله رضا درته حاصل شي. نو څه مال چې تاسو د الله په لار کې خرج کوئ دا غي پوره بدله به تاسو له درکړي شي. د پای حساب بکیږي او تاسو حق به هیڅ کله نه وهل کیږي. یعنی دا څه بنه کیږي چې تاسو به ورکوي او تاسو ته به واپس نه ملاويږي. دنیا کې خو کله داسې کیږي چې تاسو چاله سور کوي او هغه په بدله کې هیڅ تاسو له درنه کی. انسان چې د دنیا د پاره ور کوي نو د هغه انجام هم داسې پکار دی. خو چې کم بنده د الله خاطر ور کوي نو د ذره حساب لیکل کیږي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. خاص طور د امداد لایق هغه غریبان خلک دي چې د الله په لار کې داسې انختی دي چې د خپل روزه ګټلو لپاره پزمکه کې منډه تړ نشي وهله. یعنی فی سبیل الله دین خدمت کولو والا چې دین په خدمت کې دومره مشغول شي چې دنیا د لپاره وخت نشي راوستله. صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ کې خو اسدا سی وو چې هغه خپل ټول ځان د دین لپاره وقف کړي وو. څنګه چې اصحاب صفه هغه خپل کورونه مال تجارت او هر څه پرې خودل او مدینه کې رسول الله سلام سره اوسېدل. هغه به د رسول الله سلام د فوج په تور هم کار کولو. د دین علم به هم حاصلولو. حضرت ابو هريره د دوس قبیلې نه راغلی وو او د علم حاصلولو کې دون زیات مصروف شو چې بعض وخت بعد هغه نه خوراک کول هم هیر شو. وای چې کله خو به هغه د لوګي نه بهوش شول یا خو به ورته ملاوي دونه او یا دا چې هغه په علم کې دونه منهمک وو چې هر څه به تهیر وو. کاوی هم ټول هر څه پرې خوي او کې اعتباري کې اخته شوی وي یا د دنیا کارونو کې اخته شوی وي. نو بیا به د حضور صلی الله علیه وسلم د علم او حکمت مرغلره څنګه جمع کول. ټولو نه زیات د هغوی د روایتونو تعداد دی. دغه سه هر زمانه کې داسې خلک موجود وي تاسو به کتلی وي چې په څه کار کې تر کومه پورې تاسو پوره توجه نه وي یا 100% پکې تاسو انوالو نه یې نو د هغه کار په حکمتونو تاسو نشئ پوهې دی. بیا علم او حکمت سطحي پاتې شي. سطحي خبره پاتې شي. یو وی د سمندر د پاسه ګرځیدل او یو وی جوور تلل نو مرغلره پاس نه ملاويږي. ګوهر په سطح نه ملاويږي. دا غي د پاره دننه پورې تلل وی او زیات وخت ورله پکار وی. نو بالکل دغه سي چې کم خلک تجارت کوي د دنیا په کارونو کې اختوي نو چې تجارت کې اولګي نو په دین کې ته کوتاهی نه کیږي. چې دین کې اولګي نو تجارت کې ته کوتاهی کیږي. کو اوس دا دوه فریقان یو ځای د دین کار کوي یو پکې مال خرج کوي او بل پکې خپل وخت او د علم لګولو موقع پای نو همدغه صورت کې د دین حقيقي معنی کې ترقی کیږي. د دې لپاره فرمایلی دي خاص طور د امداد لایق هغه غریبان خلک دي چې د الله په لار کې داسې انخته دي چې د خپل روزه ګټلو د پاره پزماګه کې منډه تړه نشي وهله. د هغه د سنغ غختلو په وجه نا خبره سړی په هغه دا ګمان کوي چې هغه غني خوشاله دي ولې چې هغه چانه سغواړي نه. تاسو د هغه د مخونو نه د هغه اصلي حالت معلومول شي. خو هغه داسې خلک نه دي چې د غختلو د پاره به په خلکو پورې انخلي. دا هغه سره په امداد کولو کې چې سمال تاسو خرج کړئ هغه به د الله نه پټ نه پاتې کیږي. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کم خلک چې خپل مال د شپې او د ورځې او په پټه او په ښکارا خرج کوي دا غي بدله د هغوی د خپل رب سره ده او د هغوی د پاره د یری او د غم څخه خطر نشته. الذين ياكلون الربا. اوس دلته نه د ربا یا د سود خبره شروع کیږي. خبره دا ده چې صدقه کولو والا هم مال ورکي او سود اغشتو والا هم مال ورکي. د صدقه ورکولو والا د بل په ضرورت کې پکار راځي او د سود اغشتو والا د بل د مجبورانه فائدہ اخلي. د اسلام مزاج څه دی؟ ورکولو والا مما رزقناهم ينفقون.
هغه د هغه رزق نه خرج کوي کم چې مونږه هغه له ورکړی دی. خپل ځان باندې، کوروالو باندې، غریبانو او مسکینانو باندې او نور د دین تقاضو باندې. دا د متقین اولنې صفت دی چې کم په شروع کې هم راغلي دي، څنګه چې په سوره بقره کې دي چې کم خلک هدایت باندې دي دا هغوی صفت خرج کولو والا دی. اوس تاسو وګورئ چې د کم دین مزاج د ورکولو والا وي، چې کم داسې خلک تیاری چې څوک ورکولو والا وي، چې څوک قرباني کولو والا وي، چې څوک په خپل ځان نورو له ترجیح ورکوي چې بل هغه خوښي چې کم ځان له خوښي. نو په داسې دین کې د سود گنجائش چرته هم پاتې کېدی نشي. چې کم دین خودغرضي نه خي، چې کم دین مونږ ته ژوند د ځان د پاره نه بلکې د بل د پاره د تیرولو تلقین کوي، نو داسې دین کې د بل د مجبورانه فائدہ غشتل که هغه مادي وي او کماشي، نو دا غي اجازت څنګه کېدی شي؟ صدقه هم خلک نور لور کوي او د سود والا قرض کې هم مال ورکوي. صدقه هم محتاج او ضرورتمند لور کړي کیږي او قرض هم. خو چې څوک خلک د قرض ورکولو سره د مال په ذریعہ مال ګټي، نو د هغه په بدله کې الله تعالی فرمای خو کم خلک چې سود خوري د هغه حال د هغه سړي په شان وي چې شیطان په لاس اوړلو سره لیونې کړی وي. ولې چې دا لیونتوب دی کنه چې یو بنده بیمار دی، مرګ ته جوخ دی، د دوايي او علاج لپاره پیسې پکار دي، تاسو ورله پیسې ورکئ او صرف خپل پیسې ته نه الی بلکې زیاتی پیسې ته د سود په شکل کې اخلي. دا لیونتوب دی چې تاسو د چا د مجبورۍ او د تکلیف او د پریشانۍ نه فائدہ اخلي. او په هغوی باندې د داسې حال راتللو وجه دا ده چې هغوی وایي چې تجارت خو هم د سود په شان ته یو څیز دی. یعنی هغوی ځان له څه تسلي ورکوي چې تجارت او سود یو شان دي. تجارت کې هم مال لګي خلک او په سود کې هم. تجارت نه هم نفع کیږي او د سود نه هم. حال دا چې الله تجارت حلال کړی دی او سود حرام کړی دی. دواړه یو شان نه دي. یو کې تاسو پیسې خطرې سره لګي، د کمی بیشي یې سره لګي، په هغه کې بسا اوقات تاسو خپل کوشش او دماغي مهنت او صلاحیتونه هر څه استعماليږي، او په سود کې تاسو صرف پیسې ورکئ او بے فکر شئ. ځکه چې په هغه کې د کمی بیشي یې نوي، تاسو ته په ورکړه د زیات ملاويدو توقع وي. دې لپاره دواړو کې ډېر فرق دی. نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصیحت ورسېدو او د بیا د پاره د سود خوراک نه منې شو، نو څه چې هغه مخکې خوړلې دي هغه خوړلې دي، دا هغه معاملہ الله ته حواله ده. او چا چې د دې حکم نه رستو بیا داسې کار وکړو هغه دوزخیان دي. ومن عاد او هغه څوک چې بیا یې وکړو سود فاولئک اصحاب النار، نو هغه خاوندان دي د هور، هم فيها خالدون، هغه به پاغه کې همیشه اوسيږي. ولی ځکه چې هغه د نورو خلکو حق تلفي وکړه، د نورو استحصال وکړو، د انساني جذبې نه خالی خلک وو، هغه د نورو ژوند جهنم کړو، نو په نتیجه کې هغه په خپل د جهنم مخولي دو. الله سود ختمي او صدقې زیاتي، او الله هر ناشکر بدعمل انسان نه خوخي. او کم خلک چې ایمان وروړي او نیک عمل وکي او مونږ قائم کی او زکات ورکي، دا هوی بدله بشکه د هغه د خپل رب سره ده، او د هغه د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته. هغه کسانو چې ایمان هم وروړي دي د الله نه ویریږي، او کم سود چې تاسو په خلکو باندې پاتې دي هغه پریک دی که واقعي تاسو ایمان وروړي وي. خو که داسې اونکړل نو خبر شي چې د الله او د رسول د طرف نه تاسو خلاف د جنگ اعلان دی. اوس هم که تاسو توبه کړه او سودم پرې خودو، نو د خپل اصلي سرمایه تاسو حقدار یې، یعنی چې کومه قرضه دې ورکړې ده هغه واپس غشتې شي. لا تظلمون ولا تظلمون، ما تاسو ظلم کوي او نه دې په تاسو ظلم وشي، یعنی ته هم د چا حق تلفي مکو او نه دې په تا ظلم وکړي شي کله چې تمال ورکې. که تاسو د قرضداري لاس تنګ وي نو د لاس فراخه کېدو پورې ورته انتظار وکړئ، او که صدقه کوي نو دا تاسو د پاره زیاته بهتره ده که تاسو پوهیږئ. د هغه ورځې د رسوای او مصیبت نه ځان وساتئ چې په هغه کې به تاسو الله ته واپس کیږئ. التبا هر سړی ته د خپل ګټلې شوی نیکه یا بده بدله پوره ملاويږي، او پچا به ظلم هرگز نه کیږي. یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم، اے هغه خلکو چې ایمان امروړ دي، کله چې تاسو په خپلو کې د یوې خاص نیټه پورې د قرض لین دین کوي
نو هغه لیکي. یو لیکوال دی په انصاف سره ستاسو په منځ کې لیکل وکي. چاله چې الله د لیکلو لستلو قابلیت ورکړي وي هغه له پکار دی چې د لیکلو نه انکار نه کوي. هغه د لیکل کوي او هغه سړی د ورته بیان کوي چې په چا باندې حق راځي یعنی قرضداري، او هغه له پکار دی چې د خپل رب الله نه ویریږي چې څه معاملہ شوی وي په هغه کې د هیڅ کمې زیاتې نه راولي. خو که قرضداري په خپل ناپوهه یا ضعیف وي یا منشي ته سم خبره نشي کوله نو د هغه ولی واقدار دی ورته په انصاف سره بیان وکي. بیا د خپل سړو مسلمانانو نه 2 تنه سړي په هغه گواهان کوي، او که 2 تنه سړي نه وي نو یو سړی او 2 ښځې دی وي چې کله یوې ښځې نه هیر شي نو هغه بل ښځه به ورته یاد کی. دا گواهان د داسې خلکو نه پکار دي چې د هغوی گواهی ستاسو په منځ کې مقبوله وي. گواهانو ته چې کله د گواه جوړېدلو لپاره وویل شي نو هغوی له پکار دي چې د گواهی نه انکار ونکړي، که معامله وړه وي او که لویه، د خاص نیټې یعنی مقرر وخت سره د هغې په لیکلو کې سستی مه کوئ. یعنی د قرض د اغشتو او ورکولو په وخت کې لیکل کول پکار دي چې رستو پکې جګړې نه وي. ډیر خلک چې معامله کوي او خاص کر معاشي معامله نو هغه وخت په عقیدت یا په مینه کې ړوند اعتماد کوي. اکثر داسې اورېدو کې راځي چې تاسو څه پردي خو نه یې، ستاسو چې څه پکار دي یو سي، او چې کله غواړي نو واپس کوي. هغه وخت خدا سي وي خو چې جذبات ختم شي او د حقیقت په دنیا کې راشي نو چې بیا د هغه بندنه واپس غواړي نو هغه ورته زړې خبرې یادې چې تا خو مخکې داسې ویل او اوس ته دا وې، او تاسو چې دی نو اوس د حقیقت په دنیا کې راغلی او خپل مال واپس غواړئ. په داسې حالاتو کې خپل ډیر جوخت رشتہ دار عزیز دوست هم بسا وخت په مشکلاتو کې اونخلي، تعلقات ختم شي، قطع رحمی وشي. د لپاره د الله تعالی حکم دی چې د لین دین په وخت کې د مودې د تعین سره معاملې لیکل پکار ده. د الله په نس دا طریقه استاسو د لپاره ډیره د انصاف طریقه ده. په دې سره په شهادت کولو کې زیاته اسانتیا وي او په شک شوبه کې د پریوتلو امکان ډیر کم وي. او کم تجارتی لین دین چې تاسو لاس په لاس په خپل کې کوي کاغه اون لیکل شي نو هیڅ ګناه نه ده. مثلا تاسو بازار ته لاړئ او په پیسوم سوا غشتل نو قبل وا نم لې نو سهرج نشته. خو د تجارتی معاملو کولو په وخت کې گواهان نسی لیکون کی او گواه له د تکلیف نه ورکړي کیږي. کدا سم وکړل نو ګناه وکوي. د الله د غضب نه ځان ساتي. هغه تاسو له د عمل د صحیح طریقې تعلیم درکړي او هغه ته د هر سیز علم دی. کچره تاسو په سفر کې یې او د لیکلو د پاره درته لیکون کې ملاو نشي نو خپل معاملہ د سیس په غاڼه نیولو روانه کوي، یعنی د سیس په بدله کې قرضوالي ستچې ګیروي وي. که په تاسو کې یو تن په بل باندې اعتبار وکي او غاڼه وانه خلی او داغه سره د لین دین سم معاملہ وکي نو پچا چې اعتبار شوی وي هغه له پکار دي چې امانت ادا کړي او د خپل رب نه ویریږي او گواهی هیڅ چیرې م پټوي. څوک چې گواهی پټي د غزړه په ګناه کې ګنده دي او الله ستاسو د عملونو نه خبره نه دي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پاسمانونو او پزمکه کې چې هر څه دي هغه ټول د الله دي. تاسو که د خپل ځړه خبره ښکارا کوي او که پټي وساتئ الله په هر حال کې دغه حساب استاسو سره کوي. بیا د هغه اختیار دی چې څوک معاف کول غواړي معاف دی کی او چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکي. هغه په هر څه قادر دی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ چې کله دا آیت واوریدو نو ډیر پریشان شو چې د زړه په خبرو به هم نیول کیږي. د دې په جواب کې بیا مخکې آیت راغله چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. د زړه په کوم خبرو باندې نیول کیږي؟ شرک باندې، د دین په معاملو کې شک، منافقت، د زړه په دې کیفیتو خو به هر حال پکړشتا. بعضی اوقات یو صاحب ایمان سړی وي خو بیا هم په زړه کې خیال راشي څنګه چې یو صحابي ویلی وو چې اے د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم بعضی وخت زمونږ په زړه کې یو داسې خیال د الله تعالی او د نورو سيزونو باره کې راشي چې په جبر واستونه بهتره مونږ دا غنو چې د کویلې په شانته اوسوځو. یعنی دومره خراب خیال راځي. اصل کې هغه خپل د پریشانه ذکر کولو. نو په دې رسول الله سلام او فرمایل تلک صریح الایمان
ولې چې غل هغه ځای ته راځي چېرته چې مال وي، نو چې کم زړه کې ایمان وي نو شیطان هلته زیاته حمله کوي، په زړه کې وسوسې اچوي. په داسې وسوسو باندې دی انسان استغفار وکړي او د هغه خیالونو او خبرو د هیرولو کوشش دی کوي، نو په دې سزا نشته. او خو که انسان په زړه کې یو وي او په ژبه بل، نو په ظاهر او باطن کې فرق باندې نیول شته. فیغفر لمن یشاء، نو معاف بکی هغه څوک چې خوښی شي، ویعذب من یشاء، او عذاب به ورکړي هغه چاته چې وغواړي. دا فیصله به هغه کوي چې د چا د زړه حالات څنګه دي. په بظاهره به یو وي خو یو ایمان والا دی چې د وسوسو نه تنګ دی، او د بل اړو ایمان نشته، هغه داسې کیفیت انجوای کوي د زړه کوټه دی. نو فیصله خو به همغه کوي چې څوک د معافی لایق دی او څوک نه. والله علی کل شیء قدیر، هغه په هر څیز قادر دی. اوس دلته نه دوه داسې آیات شروع کیږي چې کم د سوره بقره آخري آیات دي. یو حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د معراج په شپه کم 3 سيزونه ملو شوي وو، په هغې کې د سوره بقره دا 2 آیات هم وو. او یو بل حدیث کې راځي چې د دې سورت آخرنی آیات حضور صلی الله علیه وسلم ته د یو خاص خزانې نه عطا کړې شوي دي چې کم د عرش الهی د لاندې ده، او دا آیات د حضور صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل یو نبی ته هم نه دی ورکړی شوی. یو بل حدیث کې راځي چې کم بنده د سوره بقره آخرنی 2 آیات د شپې ووي نو دا د هغه لپاره کافی شي. مثلا دا تاسو خپل عادت جوړ کړئ چې د مغرب یا د عشاء د منځ په فرض یا سنتو کې په یو یا 2 رکعاتونو کې د دې آیتونو تلاوت وکړئ، نو ان شاء الله تعالی ډیره فائدہ بکیږي. ډیر د فضیلت آیات دي. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ به د دې سورت په خاتمه آمین ویل. د دې آیاتو ترجمه صدا رسول په هغه حکمونو باندې ایمان وروړي دي کوم چې د خپل رب د طرف نه په هغه باندې نازل کړي شوی دي، او کوم خلکو چې دا رسول منل دي هغه هم دا حکمونه د زړه نه منل دي. دی ټول الله د هغه فرشته او د هغه کتابونه او د هغه رسولان مني، او ټول دا وایي چې موږ د الله رسولان د یو بل نه جدا کوو. په دې آیاتو باندې د ډیر تفصیل ضرورت دی، خو زموږ وخت د دې اجازه نه ورکوي. خو په دې د غفرانک په نوم یو کیسټ تیار کړی شوی دی چې په کم کې د دې آیاتو معنی، فضیلت او اهمیت بیان کړی شوی دی. ولې چې تاسو ګورئ چې د عرش خاص خزانه نه ملو شوی دا آیات چې د بل چا نبی ته هم نه دی ملو شوی، او چې څوک وي نو د هغوی ټول شپې لپاره کافی شي. نو دې نه پته لګي چې په دې آیاتو کې ضرور صدا سه اهم څیز دی چې دومره فضیلت دی. غني لفظونه خو هم اکدي کم چې د قران پاک په نورو حصو کې هم استعمال شوی دي. د دې آیاتو یو اهمیت خدا دی چې دلته د ایمان څخه تفصیل بیان کړی شوی دی چې په کم سيزونو ایمان روړل پکار دي، او بیا ایمان روړو نه پسته هم د الله تعالی بخشش طلب کول پکار دي. او د ایمان تقاضا څه ده؟ وقالو سمعنا واطعنا. صرف په خله دا ویل کافی نه دي چې مونږ یې منو، بلکې چې د منلو نه پسته د الله تعالی احکام اوریدو نه پسته په هغه عمل کول هم ضروری دي، او هر کس نه به د هغه د حیثیت مطابق د عمل پوښتنه کیږي. الله په هیڅ باندې د هغه د وس نه زیات د ذمہواری بوج نه اچي. هر بنده نه به د هغه د حیثیت مطابق تپوس کیږي. مثلا د یو بنده عقل کم دی نو دغه حساب هم کم دی. یو مجنون بدو بے عقل انسان به حساب نه لري، خو یو بنده چې ذهین او فتین دی ډیر څه ورته پته ده نو دغه حساب هم سخت دی. یو بنده چې مال نه لري نو دغه حساب هم نشته، او که یو بنده چې مالدار دی نو دغه حساب هم شته. یعنی چې الله تعالی چاله سونه نعمتونه ورکړي وي، سونه صلاحیتونه ورکړي وي، نو د هغه مطابق به ته حساب هم لي. او د دې برعکس چې کم بنده کې د یو کار صلاحیت او همت او طاقت نه وي نو د هغه نه تاسو هم نشته. که یو بنده د ولاړ مونږ نشي کوله، هغه له هم کې ناستل وي
نو هغه نه به د ولاړې د مونږ تپوس نه کیږي که واقعي هغه د ولاړې مونږ کولو لایق نه وي. زمونږ په دین کې ډیر وسعت دی. د هر انسان نه به د هغه د حیثیت او صلاحیت مطابق سوال کیږي. دا هم داسې دی لکه چې د هر جماعت د شاګردانو نه د هغوی د سلیبس مطابق پرچې غشتی شي. دغسې د انسانانو هم د هغوی د صلاحیتونو او طاقتونو مطابق درجې دي. د هر چا نه به د هغه د لیول مطابق سوال جواب کیږي. هر چا چې څه نیکي کړې ده د هغې ثواب هم د هغه دی او چا چې بدي کړې ده د هغې سزا هم په هغه ده. یعنی د هر چا مخې له به د هغه د کړې نتیجه ملاویږي، ښه وي او که بده وي. نو دې دپاره څه دعا کول پکار دي؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ای زمونږ ربه که زمونږ نه په هیره یا په خطا سره څه ګناه وشي نو په هغې مونږ مه نیسه او اخطأنا. ولې چې دا هیره او خطا دواړه زمونږ د طرف نه دي. انسان غلطي کولو والا او هیرولو والا دی. که الله تعالی معافي نه کوي نو انسان هیڅ نشي کولی، ځکه هغه په خپل هیڅ نیکه غرور نه دی پکار. د چا دپاره دا ویل نه دی پکار چې هغه پوښلی شوی دی، ځکه چې الله تعالی د زړه د حال نه باخبره دی او د حقیقت نه هم. د الله د نیکو خلکو همیشه دا طریقه وه چې هغوی به په خپلې یو نیکه هم لوی نه کوله او ایمان وروړلو نه پسته اطاعت کولو نه پسته به هم همیشه دعا غوښتله. ای زمونږ ربه که زمونږ نه په هیره یا په خطا سره څه ګناه وشي نو په هغې مونږ مه نیسه. ای ربه په مونږ هغه بار مه اچوه کم چې تا زمونږ نه په مخکینی خلکو باندې اچولی وو. یعنی مخکینی خلکو باندې چې کم سخت احکامات وو هغه په مونږ مه اچوه. پروردګاره چې د کم بوج د وړلو طاقت په مونږ کې نشته هغه په مونږ مه ایږده، خو هغه د صحت یا د دین یا د سنور څه ازمایش په شکل کې وي. زمونږ سره نرمي وکړه، مونږه معاف کا، په مونږ رحم وکړه. ته زمونږ مولا یې، د کافرانو په مقابله کې زمونږ امداد وکړه.